افغانستان جان افغانستان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها صدق الله العلي العظيم. د اطلاعات او رسنیو مرکز محترم مشر نعیم الحق صاحب، د ادارې محترم معین صاحبانو او نور همکارانو، د رسنیو محترم استادو او استادو د لارې ټولو هیوادوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وړاندې کوم. له ملت او رسنیو سره د اماراتي ادارو د فعالیتونو او لاسته راوړنو شریکول یو پرځای او مثبت ګام ګڼم، ځکه له دې لارې ولس د ادارو د فعالیتونو په اړه له باوري ادرسونو معلومات ترلاسه کوي. په همدې لړ کې خوښ یم چې نن د احصایې او معلوماتو ملي ادارې څو وروستي لوی فعالیتونه او لاسته راوړنې له هیوادوالو او مسؤلینو سره شریکوو. د احصایې او معلوماتو ملي اداره د ارقامو د علمي ثبت د احصایوي فعالیتونو د انسجام جغرافیایي معلوماتو او د نفوسو د احوالو ثبتولو په برخو کې د یو خپلواک دولتي بنسټ په توګه د هیواد په کچه فعالیت کوي او هره ورځ په ټول هیواد کې زرګونو هیوادوالو ته بیلابیل عامه خدمتونه وړاندې کوي. درنو حاضرینو، په دې ناسته کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې څو لوی ترسره شوي فعالیتونه چې جزئیات یې محترم معین صاحبان درته وړاندې کړي له تاسو سره شریکیږي. د دې ادارې په لوی فعالیتونو کې د یو شمېر مهمو سروېګانو ترسره کول، د الکترونیکي تذکرو ویش او د دې ملي بهیر پراختیا، ولایتي ریاستونو ته د اصلاحي خدمتونو اړوند ځینې صلاحیتونو ورکړه، هیوادوالو ته د خدمتونو په وړاندې کولو کې د اسانتیا په موخه د نوبت آنلاین سیستم رامنځته کول، د عوایدو بانکي کېدل، پراختیایي پروژې، احصایوي فعالیتونو او ځینو نور موارد شامل دي. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، د احصایې او معلوماتو ملي اداره یوه داسې اداره ده چې د هیواد په کچه خلکو ته خپل خدمتونه وړاندې کوي او په ورځني ډول زرګونه مراجعین لري چې د دې لوی شمېر مراجعینو په درلودلو سره طبیعي ده چې د خدمتونو په وړاندې کولو کې به ستونزې او خنډونه خامخا وي. موږ مراجعینو ته د لا ډېرې اسانتیا په مخه د امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی د فرمان او د خپل مسؤلیت له مخې 60 کال 2-3 مهم او لوی ګامونه واخیستل چې خلکو ته له شک پرته ډېر اسانتیاوې برابرې کړي دي. ولایتي ریاستونو ته د صلاحیتونو تفویض، له هغو څخه یو مهمې ولایتي ریاستونو ته د طبیعت تذکرو د ځینې اصلاحي خدمتونو تفویض و. موږ هڅه وکړه په ځینو مهمو مواردو کې چې خلک پکې ډېره ستونزه لري او د هغه له امله به یې له لرې ولایتونو مرکزي ادارې ته مراجعه کوله، ولایتي ریاستونو ته صلاحیتونه ورکړو څو خلکو ته لا ډېر اسانتیا برابره او هغوی له سرګردانۍ خلاص شي. د روان کال د جدي میاشتې په وروستیو کې چې دا صلاحیتونه ولایتي ریاستونو ته ورکړل شول، د همدې کال د لوي میاشتې تر پایه نږدې 10,000 کسانو ته په ولایتونو کې دا خدمتونه وړاندې شوي او له دې سره مرکز ته د هغوی د راتلو وخت ضایع کېدو او سرګردانۍ مخه نیول شوې ده. د نوبت اخیستلو آنلاین سیستم، د دې ترڅنګ مو همدا څو ورځې وړاندې په مرکزي اداره کې د نوبت اخیستلو آنلاین سیستم جوړ او پرانیست چې دې چارې هم زموږ په خدمتونو کې خلکو ته ډېره اسانتیا رامنځته کړې ده. اوس هیوادوال کولی شي د انټرنیټ له لارې زموږ ادارې ته د خپلې ستونزې د حل په موخه له هر ځایه چې وي ټکټ واخلي، چې ټیم ورته نوبت ورکوي او د راتګ نیټه ورته مشخصوي چې باید په همغه ورځ ادارې ته راشي او په اسانۍ سره خپل ستونزه حل کړي. د عوایدو بانکي کېدل، د احصایې او معلوماتو ملي اداره تل هڅه کوي چې د خپلو اړوند عامه خدمتونو په وړاندې کولو کې مراجعینو ته لا ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. په همدې لړ کې دې ادارې وکولی شول چې په ډېری مرکزونو او د ادارې په مرکزي دفتر کې د عوایدو راټولول بانکي کړي او د خلکو د وخت ضایع کېدو مخه هم ونیسي. په دې برخه کې مو له میوند بانک سره د هوکړې له مخې د ادارې په مرکزي دفتر د آسان خدمت د لومړیو مکرویانو مرکز سرای شمالي کمپلیکس، کارتای پروان ویشت څانګه، د آسان خدمت باغ بالا او شهرنو څانګو او همدارنګه په هرات، خوست، جوزجان، کندهار، باغلان او پروان ولایتونو کې د یاد بانک څانګې پرانیستلې چې هیوادوالو ته په دې برخه کې ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي دي. د دې څانګو پرانیستل له هیوادوالو سره مرسته کوي
چې د عامه خدمتونو په بدل کې بانکي تعرفې له سرګردانۍ او ځنډ پرته د دولت حساب ته تحویل او چارې په لنډ ممکن وخت کې ترسره شي. همدارنګه د دې څانګو پرانیسته ادارې ته دا واک ورکوي چې خپل عامه خدمتونو په خپل وخت او معیاري بڼه هیوادوالو ته وړاندې او د عوایدو د راټولولو پروسه شفافه او چټکه شي. د اسان خدمت مرکزونو پراختیا د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د اړوند خدمتونو په وړاندې کولو کې د لا ډیرې اسانتیا په موخه مو په ولایتونو کې د اسان خدمت مرکزونه پر ایجاد تمرکز ډیر کړی دي. په همدې نږدې موده کې مو په هلمند او هرات ولایتونو کې د اسان خدمت مرکزونه پرانیستل. په فراه کې د مرکز د ودانۍ چارې پیل شوي چې هغه به هم 60 کال بشپړ شي او همدارنګه په ننګرهار او بلخ ولایتونو کې هم هیوادوالو ته د لا اسانتیا په مخه د اسان خدمت مرکزونه جوړ او پرانیستي ته چمتو دي. د بیلابیلو قضیو بررسي او ارزونه د احصایې او معلوماتو ملي اداره په 1403 کال کې 40 پلاني او 8 فوق‌العاده قضیې ارزولي او تفتیش کړي دي. د دې تفتیش په پایله کې له قوانینو، مقرراتو او طرز العملونو څخه د سرغړونې له امله کارکوونکي منفک شوي، 19 تنو ته اخطاریه ورکول شوې، 19 تنو ته توصیه ورکول شوې ده، 6 تنه تبدیل او 10 نور تنزیل بس شوي دي. د دې ترڅنګ د چارو د لاشوالي په مخه مو د دې ادارې له مرکزي او ولایتي ریاستونو او الکترونیکي تذکرو له ویش څانګو څخه وخت پر وخت نظارت ترسره شوی دی. پراختیایي پروژې د احصایې او معلوماتو ملي اداره همدارنګه روان کال په مرکز، کابل او ولایتونو کې د 10.8 میلیونه افغانیو په ارزښت 49 پراختیایي پروژې پلان کړي چې له هغې ډلې د 10 پروژو چارې بشپړې شوي او پاتې نورې به هم د کال تر پایه تکمیل شي. په دې پروژو کې د مراجعینو لپاره د سایبانونو جوړول، د ولایتي ریاستونو د احاطې دیوالونو، د الکترونیکي تذکرو او اسان خدمت مرکزونو د ترمیم او یو شمېر نورې پروژې شاملې دي. د دې ترڅنګ په کاپیسا، پروان، میدان وردګ، غزني، پکتیا، خوست، تخار، بلخ، دایکنډي، روزګان او کونړ ولایتونو کې د نږدې 15 میلیونه افغانیو په ارزښت د 132.1 کیلو واټه په ظرفیت د سولري برېښنا سیسټمونه هم فعال شوي چې مراجعینو ته د خدمتونو په وړاندې کولو کې ډېره اسانتیا برابره کړې ده. ګمارنې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په 1403 کال کې په خپلو مرکزي او ولایتي ریاستونو کې 1340 تنه په بیلابیلو رسمي او قراردادي بستونو کې د اهلیت او وړتیا پر اساس د آزاد رقابت له لارې پر دندو ګمارلي دي. په ګمارل شویو کارکوونکو کې 1580 رسمي، 990 تنه NTE او بالمقطع کارکوونکي شاملیږي. د ولایتي ریاستونو ارزونه د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د ولایتي ریاستونو د کړنو او فعالیتونو په برخه کې د شته ستونزو، اړتیاو او همدارس هیوادوالو ته د خدمتونو په وړاندې کولو کې د لا زیاتو اسانتیاو د رامنځته کولو په مخه مو بیلابیلو ولایتونو ته له هغې ډلې بلخ، جوزجان، سمنګان، شیرپول، کاپیسا، پروان، روزګان، کندهار، زابل، غزنی، میدان وردګ، ننګرهار، فراه، نیمروز، بادغیس او هرات ولایتونو ته سفرونه کړي او هلته مو د خلکو ستونزې له نږدې ارزولي او د حل په موخه مو اړوندو مسؤلینو ته لازمې لارښوونې کړي دي. درنو حاضرینو، موږ د خپل مسؤلیت له مخې شپه او ورځ د خلکو په چوپړه کې یو او هغوی ته د خدمتونو په وړاندې کولو کې هر ډول هلو ځلو ته چمتو یو، ځکه دا ولس په دا تیرو 16 لسیزو جګړو کې ډیر ځورېدلی او اوس لله الحمد افغانستان اسلامي امارت حاکم دی. نو دا خپل تر ټولو مهم مسؤلیت ګڼي چې هغوی ته هر ډول اسانتیاوې برابري او ستونزو ته د پای ټکی کیږدي. له همدې امله هم موږ د خپلې ادارې په چوکاټ کې هڅه کوو چې هیوادوالو ته په هره برخه کې لازمي اسانتیاوې برابرې کړو او په دې برخه کې مو هیڅ ډول هلې ځلې نه دي سپمولي. په پای کې د دې یادونه کوم چې زموږ ټوله هڅه دا ده چې اړوند فعالیتونو د خپلو تګلارو او پالیسیو پر وړاندې ترسره او د هیواد په ګوټ ګوټ کې هیوادوالو، دولتي او خصوصي ادارو او ملي او نړیوالو بنسټونو ته باکیفیت او پر خپل وخت خدمتونه وړاندې کړو. ستاسو ټولو له پاملرنې او حوصلې څخه یوه نړۍ مننه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حامدا ومصليا، اما بعد. د اطلاعات او رسنیو مرکز محترم مشر نعیم الحق صاحب، حقانی صاحب،
د ادارې لوی رئیس او نورو همکارانو د رسنیو محترمو استازو او ټولو درنو حضارو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د احصایې او معلوماتو ملي اداره لکه څنګه چې جناب حاجی رئیس صاحب وویل یوه داسې اداره ده چې د ټول هیواد په کچه خلکو ته خدمات وړاندې کوي او په مرکز او ولایتونو کې هره ورځ په زرګونه مراجعین لري. د دې ادارې د نفوسو د احوال ثبتولو معاونیت هیوادوالو ته د تابعیت تذکرو چې په هغه کې کاغذي او الکترونیکي تذکرې شامل دي د ویش او د نفوسو د احوال ثبتولو اړوند خدمتونو د وړاندې کولو اصلي مرجع ګڼل کیږي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې یو له مهمو فعالیتونو هیوادوالو ته د تابعیت تذکرو ویش دی چې روان کال مو هم په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې لرلې دي. د الکترونیکي تذکرو ویش د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په روان کال کې وکولی شول د خپلو منظمو فعالیتونو پر بنسټ د الکترونیکي تذکرو د ویش ملي بهیر ته د پام وړ چټکتیا وبخي. دې ادارې د روان 1403 کال له پیل تر سلواغې میاشتې نږدې 2 میلیونه هیوادوالو ته الکترونیکي تذکرې ویشلی او همدارنګه څه باندې 1,23,000 کسانو ته د دې تذکرو له ویش وروسته خدمتونه وړاندې کړي دي. د دې تذکرو د مجموعي ویش کچه اوس تر 15 میلیونه او نږدې 310,000 پورې رسیږي چې 9 میلیونه او 307,000 یې نارینه او 6 میلیونه او 21,000 یې ښځینه دي. دا په داسې حال کې ده چې د ټولو ویشل شویو د الکترونیکي تذکرو له ډلې یوازې د افغانستان اسلامي امارت له حاکمیت تر اوسه په ټول هیواد کې نږدې 9 میلیونه او 221,000 الکترونیکي تذکرې ویشل شوی دی. د الکترونیکي تذکرې د ویش ملي بهیر پراختیا د احصایې او معلوماتو ملي اداره په دې هڅه کې ده چې د الکترونیکي تذکرو پروسه له ښارونو ولسوالیو ته وغځول شي او ټول هیوادوال له کومې ستونزې پرته په اسانۍ سره الکترونیکي تذکرې ترلاسه کړي. په همدې اساس روان کال د هیواد په یو شمېر ولسوالیو له هغې ډلې د هلمند په مساکله، د هرات په شینډنډ او د غزني په مقر ولسوالیو کې د الکترونیکي تذکرو ویش څانګې پرانستل شوی او عملاً هیوادوالو ته د دې تذکرو اړوند خدمتونه وړاندې کوي. د دې ترڅنګ په هلمند او هرات ولایتونو کې خلکو ته د لا ډیرو اسانتیاو په موخه په دې وروستیو کې د آسان خدمت مرکزونه پرانستل شوی او په فراه ولایت کې بیا د آسان خدمت مرکز لپاره د ودانۍ جوړېدو رغنیزې چارې هم پیل شوی چې د روان کال تر پایه په بشپړې مرکز به عملاً د هیوادوالو پر مخ پرانستل شي. همدارنګه د افغانستان اسلامي امارت د وزیرانو شورا د پریکړې له مخې په پکتیکا ولایت کې د ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه د لرې پرتو ولسوالیو اوسیدونکو ته د تابعیت تذکرو د ویش په موخه یوه ګرځنده ټیم رامنځته شوی چې ژر به خپلې چارې پیل کړي. د کاغذي تذکرو او زیږون کارتونو ویش د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د الکترونیکي تذکرو ترڅنګ هیوادوالو ته د کاغذي تذکرو او زیږون کارتونو اړوند خدمتونه هم په ښه ډول هیوادوالو ته وړاندې کړي دي. له دې ډلې یوازې د کابل په سرای شمالي کمپلیکس کې نږدې 611,000 کسانو ته د کاغذي تذکرو اصلاحي خدمات، د نویو او مسنا تذکرو ویش، د زیږون کارتونو او مړینو پارچو ویش او د بهرنیو وګړو د تګ او راتګ د ثبت اړوند خدمتونه وړاندې شوی دی. له دې ډلې نږدې 152,000 کسانو ته د زیږون کارتونو د ویش او تاییدي، څه باندې 80,000 کسانو ته د نوم، پلار نوم، نیکه نوم او عمر اصلاح، څه باندې 42,000 کسانو ته د نویو او مسنا کاغذي تذکرو د ویش، څه باندې 15,000 کسانو ته د تذکرو د حذف او همدارنګه د 22,000 بهرنیو وګړو د تګ او راتګ د ثبت خدمتونه وړاندې شوی دی. د هویت تثبیت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د هویت د تثبیت ملي سیستم پر مټ روان کال زرګونه هیوادوالو ته اړوند خدمتونه وړاندې کړي دي. د روان کال په لړ کې د دې سیستم پر مټ د نږدې 290,000 هیوادوالو
د هویت تثبیت ترسره شوی او همدارنګه د الکترونیکي تذکرو 3 میلیونه او څه باندې 241,000 انفرادي فورمونه د لاسوندیتوب په مخه سکن او سیستم ته رسولی دی. د دې ترڅنګ څه باندې 3,000 د اساس کتابونه چې نږدې 440,000 پاڼې کیږي سکن او ډیجیټل شوی او په سیستم کې د 15,540 ټوکه کتابونو په شمیر د هیوادوالو معلومات هم تجدید شوی دی. د دې ترڅنګ لکه څنګه چې د ادارې لوی رئیس صاحب ورته اشاره وکړه ولایتي ریاستونو ته د تابعیت تذکرو ځینې اصلاحي خدمتونو صلاحیت تفویض شول چې په هغو کې مهم پلان د توګه دی په عین شهرت د تکراری تذکرو لغوه کول. دویم په عین شهرت د تکراری تذکرو لغوه کول چې د عمر توپیر یې 3 کاله وي د تعلیمي اسنادو او پاسپورت مطابق وي. دریم د عمر اصلاح تر 18 کلنۍ پورې 3 کاله او له هغه پورته 2 کاله. څلورم د املایي تېروتنو اصلاح. پنځم د تخلص درج حذف یا اصلاح. د مختاړې او وروستاړې حذف یا اضافه کول یا پاسوان یا پیشوان. په ولایتونو کې د الکترونیکي تذکرو د لویش وروسته خدمتونو رامنځته کول او یو شمېر نور متفرقه موارد ولایتي ریاستونو ته د ورکړل شویو صلاحیتونو له ډلې مهم هغه دی چې ورکړل شوی دی. د دې اصلاحي خدمتونو د صلاحیتونو له ورکړې سره د هیوادوالو ډېرې ستونزې هوارې شوي او پر خپل وخت ورته اړوند خدمتونه وړاندې کیږي. همدارنګه په مرکزی اداره کې مراجعینو ته د لا ډېرې اسانتیاو په مخه د نوبت اخیستلو آنلاین سیستم هم پرانستل شوی چې خلکو ته یې زیاتې اسانتیاوې برابر کړې دي. په پای کې له خپلو محترمو همکارانو چې هره ورځ د هیواد په ګوټ ګوټ کې درنو هیوادوالو ته خدمتونه وړاندې کوي مننه کوم او ډاډ ورکوم چې د افغانستان ځورېدلی ولس ته به د دې ادارې اړوند عامه خدمتونو په وړاندې کولو کې له هیڅ ډول حل و ځلو دریغ ونه کړو. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، محترم عبدالقاهر حاجی ادریس رئیس عمومی اداره ملی احصایه و معلومات، محترم الحاج مولوی محمد نبی نصرت معاون ثبت احوال و نفوس اداره ملی احصایه و معلومات، محترم مولوی نعیم الحق قانی رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های امارت اسلامی افغانستان، رؤسای محترم و اصحاب رسانه‌ها، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. معاونیت احصایه در چوکات اداره ملی احصایه و معلومات مسئولیت‌ها و ماموریت‌های ذیل را به عهده داشته. 1. جمع‌آوری، توحید، تحلیل و نشر ارقام و معلومات احصایوی. 2. طرح و تطبیق سروی‌های احصایوی و همکاری با ادارات اماراتی و نهادهای بین‌المللی در قسمت طرح و تطبیق سروی‌های احصایوی. 3. اجرای تحقیقات علمی و سهمگیری در کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی. 4. ارتقای ظرفیت کارمندان ادارات اماراتی در قسمت تحلیل و تجزیه ارقام احصایوی. با اساس مسئولیت‌های فوق، اداره ملی احصایه و معلومات همساله از ادارات اماراتی و خصوصی در مرکز با ارسال حدود 2000 فرمه معیاری و از 34 ولایت کشور با استفاده و ارسال حدود 1000 فرمه های معیاری احصایوی از بخش‌های اجتماعی، صحی، محیط زیستی و اقتصادی ارقام را جمع‌آوری و بعد از تجزیه و تحلیل با طور ماهوار، روزوار و سالانه با استفاده از 65 عنوان نشریه‌های احصایوی و زبان‌های دری، پشتو و انگلیسی و نشر می‌سپارد که مهمترین نشرات احصایوی عبارت است از سالنامه احصایوی، سالنامه احصایوی تجارت، سالنامه قیم مواد مصرفی، برآورد نفوس و شاخص‌های کلیدی احصایوی میباشد. در سال جاری این اداره سالنامه احصایوی سال 1403 را که شامل ارقام و معلومات تمام کشور در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، زراعت، صحت، تعلیم و تحصیل، محیط زیستی و غیره را شامل می باشد تهیه و چاپ نموده.
و به وزارتخانه ها، ادارات اماراتی، نهادهای تحصیلی، کتابخانه های عامه و مؤسسات ملی توزیع و به دسترس استفاده کننده ها قرار داده است. همچنان سالنامه تجارت، سالنامه قیام مصرفی و نشریه برآورد نفوس سال 1403 را در کنار 65 عنوان نشریات ماهوار ربوار مطابق تقویم نشراتی به شکل جداول اکسل و فرمت PDF و از طریق وبسایت به نشر رسانده است. با استفاده از فرصت جا دارد تا بعضی از شاخص‌های عمده سایوی را که همکاران ما در طول 9 ماه سال جاری جمع‌آوری و تحلیل نموده به طور فشرده به سهم شما برسانم. صادرات اجناس در 9 ماه سال 1403 حدود 1.3 میلیارد دلار بوده که بیشترین اجناس صادر شده شامل انجیر خشک، کشمش، هنگ و زغال سنگ بوده که حدوداً 39% از صادرات کشور را تشکیل می‌دهد. قابل ذکر است که بیشترین صادرات و ترتیب از کشورهای پاکستان، هندوستان، امارات متحده عربی، ازبکستان و ایران صورت گرفته که حدود 90% از مجموع صادرات کشور شامل میشه. در مقابل واردات اجناس در 9 ماه سال 1403 با 8.6 میلیارد دلار بالغ می‌گردد که بیشترین واردات و ترتیب از کشورهای ایران، پاکستان، چین، امارات متحده عربی و ازبکستان صورت گرفته که حدود 73% مجموع واردات کشور را در بر می‌گیرد. ارزش تولیدات صنایع اماراتی 2654 میلیون افغانی بوده که در مقایسه با 9 ماه سال گذشته حدود 17% افزایش نشان می‌دهد. مقدار تولید برق از منابع داخلی ما 1171 میلیون کیلووات ساعت بوده که در مقایسه با سال قبل حدود 46.5% افزایش را در تولید برق از منابع داخلی ما نشان می‌دهد. همچنان نرخ تورم کلی 5.5% کاهش را در سطح عمومی قیمت‌ها نظر به سال گذشته نشان می‌دهد که این پایین آمدن قیمت در مواد غذایی 9.4% و در مواد غیر غذایی 1.5% کاهش را در سطح قیمت‌ها نشان می‌دهد. قیمت تبادله دلار در مقابل افغانی از 81.1 افغانی در 9 ماه سال قبل به 70.1 افغانی در 9 ماه سال فعلی بوده که ارزش افغانی را در مقابل دلار و همچنان برعکس کاهش قیمت دلار در مقابل افغانی هر دلار در حدود 10 افغانی رونما می‌کند. تعداد مسئولین پانتون‌های اماراتی در سال 1403 به 1,15,990 تن می‌رسد که در مقایسه با سال قبل تقریباً 1% افزایش را نشان می‌دهد. همچنان تعداد مسئولین پانتون‌های خصوصی در سال 1403 حدود 81,704 نفر می‌رسد که در مقایسه با سال قبل تفاوت قابل ملاحظه‌ای را نشان نمی‌دهد. از آغاز سال 1403 هجری شمسی الا ختم ماه دلو به تعداد 62,893 فامیل که شامل 1,354,379 تن می‌گردد به افغانستان عودت نمودند که بیشترین عودت کننده ها از کشور ایران بوده که به تعداد 1,228,274 تن می‌رسد. تعداد کارکنان موجود خدمات ملکی 5,09,351 نفر بوده که در مقایسه با سال قبل 14% افزایش در تعداد کارمندان نشان می‌دهد. همچنان در قسمت طرح و تطبیق سروی ها اداره ملی احصای معلومات در جریان سال 1403 3 سروی مهم را انجام نموده که قرار ذیل است. اداره ملی احصای معلومات در جریان سال جاری سروی صحت افغانستان را با همکاری مالی مؤسسه محترم MSH در سراسر کشور تطبیق نموده است که پروسه جمع‌آوری ارقام آن تقریباً 67% تکمیل گردیده است. در این سروی ارقام دقیق و با کیفیت در مورد شاخص‌های صحی مانند تولدات، صحت طفل مادر، مراقبت‌های قبل و بعد از ولادت، دریافت واکسین‌ها، سوی تغذیه،
اسهالات و سایر شاخصهای مربوطه جمع‌آوری و بعد از تحلیل و ارزیابی در اختیار نهادهای ملی و بین‌المللی قرار داده خواهد شد. در این سروی با 26500 خانوار مصاحبه صورت گرفته و ارقام با استفاده از تبلت و صورت دیجیتالی جمع‌آوری گردیده است. در این سروی برای بیش از 500 تن زمینه کار مساعد گردیده است. اداره ملی احصایه و معلومات در اساس پلان‌های سال سروی تثبیت قریه‌جات و فهرست‌برداری خانوارهای ولایت لوگر را نیز در این سال انجام داده است. به نظر اداره ملی احصایه و معلومات به منظور آمادگی برای سرشماری عمومی نفوذ در سال جاری سروی عمومی ثبت قریه‌جات و فهرست‌برداری خانوارها را در ولایت لوگر انجام داده است. این سروی شاخص‌های احصایوی مانند مهاجرت، تولدات، وفیات، اشتغال، دسترسی به خدمات تعلیمی، صحی، انکشافی، تسهیلات خانوار و تعداد دقیق نفوس و تفکیک سن، جنس و سایر مشخصات دموگرافیکی را احتوا می نماید. بر علاوه در این مطالعه تعداد قریه‌جات، تعداد واحدهای مسکونی و غیر مسکونی و تعداد خانوارهای ولایت لوگر به صورت دقیق تثبیت و فهرست‌برداری گردیده است. ارقام و معلومات کامل این سروی پس از تحلیل و ارزیابی توسط متخصصان این اداره نشر خواهد شد. این سروی به عنوان یک گام مقدماتی برای سرشماری عمومی انجام شده است و در صورت دریافت وجوه مالی در سراسر کشور اجرا خواهد شد. همچنان اداره ملی احصایه و معلومات در جریان سال سروی ساکنین ساحه استملاک شده بند کجکی را نیز انجام داده است. از آن جایی که جمع‌آوری ارقام دقیق با کیفیت و با دقت از جمله مکلفیت‌های اداره ملی احصایه و معلومات می باشد، مطابق فیصله بند 4 مصوبه شماره 15 کمیسیون محترم اقتصادی ریاست الوزراء به این اداره وظیفه سپرده شده است تا سروی عمومی ساکنین ساحه استملاک شده بند کجکی را انجام دهد. اداره ملی احصایه و معلومات سروی متذکره را اجرا نموده که کار جمع‌آوری ارقام آن ساحه تکمیل گردیده است. از تطبیق سروی متذکره معلومات چون تعداد واحدهای مسکونی و غیر مسکونی، تعداد خانوارهای ساکن، تعداد نفوس ساکن در ساحه و سایر شاخصهای دموگرافیکی به دست می آید. نتیجه این سروی بعد از تحلیل به دسترس کمیسیون محترم اقتصادی ریاست الوزراء امارت اسلامی قرار خواهد گرفت. همچنان در سال جاری در بخش اجرای تحقیقات علمی و سهمگیری در کنفرانس‌های بین‌المللی در جریان این سال معاونیت احصایه این اداره در 2 کنفرانس ملی و بین‌المللی اشتراک نموده و نماینده آن غرض تدوین پالیسی های مبتنی بر شواهد نتایج تحقیقات علمی خود را با مسئولین امور کشور، متخصصین، نمایندگان نهادهای ملی و بین المللی شریک ساخته است. تحقیقات اجرا شده توسط این معاونیت قرار ذیلند: 1. مزیت نسبی در تولید و صادرات محصولات زراعتی، فرصت برای اشتغالزایی در افغانستان که در کنفرانس ملی کار ارائه گردید. همچنان مزیت نسبی در تولید و صادرات میوه‌های عمده تازه که در کنفرانس بین‌المللی انقلاب سبز برای خودکفایی افغانستان ارائه گردیده است که میشه در حاجی تحقیقات در مورد سرمایه گذاری و اشتغالزایی استفاده خوب صورت بگیره. همچنان در قسمت ارتقای ظرفیت اداره ملی احصایه معلومات جهت بالا بردن ظرفیت مسلکی احصایوی کارمندان بخش احصایوی ادارات اماراتی و کارهای عملی محصلین در جریان سال جاری برنامه‌های آموزشی ذیل را تدویر نموده است که قرار ذیل می باشد. 1. تدویر برنامه آموزشی نرم افزار برای 29 تن از محصلین پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل. تدویر برنامه آموزشی نرم افزار احصایوی SPSS برای 123 تن از محصلین پوهنتون طبی کابل و پوهنځی‌های اقتصاد و ژورنالیسم پوهنځی کابل. همچنان تدویر 2 برنامه کار عملی برای 28 تن از محصلین دیپارتمنت احصایه پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل. تدویر برنامه آموزشی روش تحقیق برای 30 تن از محصلین پوهنځی‌های مختلف پوهنتون کابل. 5. تدویر ورکشاپ آموزشی تولید ناخالص داخلی
برای 20 تن کارمندان وزارت مالیه و کارمندان اداره. همچنان تدویر سمینار نحو دسترسی به ارقام و شاخصهای ملی احصایه جهت اجرای تحقیقات علمی برای بیشتر از 200 تن اساتید و مسئولین پانتون‌های کابل. این بود فعالیت‌هایی که ماموریت احصایه در طول جریان 9 ماه سال انجام داده و به حضور شما پیشکش. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. د ښاغلي حاجي رئیس صاحب، درنو معاون صاحبانو، د رسنیو مرکز مشر ښاغلي اخواني صاحب او همکارانو په اجازه د رسنیو استازو او ګډونوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د اجنډا سره سم زه هم څو شیبې د جغرافیې معلوماتو عمومي ریاست د څو عمده کړنو او لاسته راوړنو په اړه معلومات وړاندې کوم. د جغرافیایي معلوماتو عمومي ریاست د هیواد په کچه د جغرافیایي معلوماتو په برخه کې د رهبرۍ او مدیریت او د جغرافیایي معلوماتو اړوند کړنو انسجام برخه کې فعالیت کوي. سږکال مو د کرنیزو نقشه اخیستنې کې دا فعالیتونه ترسره کړي دي. د 1403 کال تر کښ لاندې سیمو د تثبیت سروې، د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د ریموټ سنسنګ او جغرافیایي معلوماتو ټکنالوژۍ څخه په ګټه اخیستو او د سپوږمکیزو انځورونو د ارزونې پر مټ په روان کال کې د ټول هیواد په کچه د کښ لاندې سیمو د تثبیت نقشه اخیستنه کړې چې اوبیزي او للمي ځمکې پکې شاملېږي. د دې نقشه اخیستنې له مخې په 1403 کال کې د هیواد تر کښ لاندې ټوله کرنیزه ځمکه 3 میلیون هکتارو ته رسیږي چې 2.1 میلیون هکتار یې کرنیزه او 910,000 هکتار یې للمي ځمکه ده. دا د تیر کال تر کښ لاندې سیمو په پرتله 7% زیاتوالی ښیي. د تر کښ لاندې سیمو څو مهمو اقلامو جزئیات په دا ډول دي. د غنمو تر کښ لاندې سیمې د دې ادارې موندنې ښیي چې د کښ لاندې ټولې کرنیزې ځمکې څخه په 2.12 میلیون هکتار یې غنم کرل شوي چې 1.38 میلیون هکتار یې اوبیز او 260,000 هکتار یې للمي غنم وو. دا ښیي چې د تیر کال په پرتله د اوبیزو غنمو په کښ کې 2.8% او د للمي غنمو په کښ کې 8.2% زیاتوالی راغلی دی. د ترلاسه شویو ارقامو ارزونه څرګندوي چې د غنمو کښ د هیواد د ټولې کرل شوې ځمکې شاوخوا 80% جوړوي. د هیواد تر ټولو ډیر اوبیز غنم په هلمند، کندهار، فراه او کندوز ولایتونو کې او تر ټولو ډیر للمي غنم په تخار، هرات، بادغیس او فاریاب ولایتونو کې کرل شوي دي چې د تولید کچه یې نږدې 4.3 میلیون میټریک ټنو ته رسیږي. دا د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. د وریجو تر کښ لاندې سیمې د دې ترڅنګ د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په روان کال کې د وریجو تر کښ لاندې سیمو نقشه اخیستنه هم کړې چې د دې نقشه اخیستنې له مخې د هیواد 18 ولایتونو کې په 129.2 هکتار ځمکه باندې وریجې کرل شوي. ارقام ښیي چې په روان کال کې 408,000 میټریک ټنه وریجې تولید شوي چې د تیر کال په پرتله 9.6% زیاتوالی ښیي. تر ټولو ډیر یې یعنې 130,000 میټریک ټنه وریجې په کندوز ولایت کې تولید شوي دي چې دا ارقام د روان کال په اوږدو کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې او د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت سره په ګډه همغږۍ د هیواد په 18 ولایتونو کې د وریجو تولیداتو کچې معلومولو سروې په پایله کې ترلاسه شوي دي. د پنبې تر کښ لاندې سیمې د احصایې او معلومات ملي ادارې په لومړی ځل د جغرافیایي معلوماتو او ریموټ سنسنګ ټکنالوژۍ څخه په ګټه اخیستو د هیواد د پنبې تر کښ لاندې سیمو نقشه اخیستنه کړې ده. ارقام ښیي چې روان کال مو په ټول هیواد کې په 115,000 هکتار ځمکه کې پنبه کرل شوې چې نږدې 159,000 میټریک ټنه حاصل ترلاسه شوی. تر ټولو ډیره پنبه په هلمند، بلخ، کندهار او جوزجان ولایتونو کې کرل شوې ده. د ویلو وړ ده چې پنبه د هیواد له مهمو صادراتي توکیو څخه ده چې یوازې تیر کال د 203 میلیون ډالرو په ارزښت پنبه او پنبه دانه له هیواده بهر صادره شوې وه. ارقام ښیي چې د پنبې په کښ کې د تیر کال د ارقامو په پرتله 12% او په تولید کې تر 10% زیاتوالی راغلی او تمه ده چې له دې زیاتوالي سره به په صادراتو کې هم ډیروالی راشي. دا په روان کال کې د جغرافیایي معلوماتو عمومي ریاست د څو عمده کړنو او لاسته راوړنو څخه وو چې تاسو ته معلومات وړاندې شو. د توجه څخه مو مننه. کور ودان.
افغانستان جان افغانستان